السلام علیکم ملګریو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځ درس دی ا که موږ ترانسلیټ کو پښتو ته نو موږ به د ا په ځای څه لیکو. ا الف او د عین ساوند ورکوي. بی د ب ساوند ورکوي، اواز ورکوي. سی د سین صاد سی کاف اواز ورکوي. डी د دال او د دال ساوند یا اواز ورکوي. ای الف یې زیر الف یې ساوند یا اواز ورکوي. اف د ف ساوند یا اواز ورکوي. جی د جیم او د ګاف ساوند یا اواز ورکوي. اچ د ه او د ه اواز ورکوي. آی د الف زیر الف یې او د الف وو ساوند یا اواز ورکوي. جی د جیم ساوند یا اواز ورکوي. کې د کاف ساوند یا اواز ورکوي. ال لام ساوند یا لام اواز ورکوي. ام میم ساوند یا د میم اواز ورکوي. ان د نون او د نون ساوند یا اواز ورکوي. او د الف وو ساوند یا اواز ورکوي. پی د پ ساوند یا اواز ورکوي. کیو کاف او دی قاف اواز ورکوي. آر ری او ړې ساوند یا اواز ورکوي. اس شین سین صاد ساوند یا اواز ورکوي. ټي د ت او د ټ اواز یا ساوند ورکوي. یو پیخ او الف وو پیخ ساوند ورکوي. وی د وو ساوند ورکوي. ډبلیو وو ساوند ورکوي. ایکس کاف سین ز ساوند یا اواز ورکوي. وای د ی ساوند یا اواز ورکوي. زد د ز یا د ز اواز یا ساوند ورکوي.